په پېښور کې د واده په دوران کې د ښځو په ویډیو جوړولو نښته شوي جنګ شوی دی او د واده زلمی پکې وژل شوی دی. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. یو ډیر دردونکی خبر در سره شریکوم. د پېښور په چغلپوره سیمه کې د واده په مهال په موبایل فون د ښځو د ویډیو جوړولو په سر په رامنځته شوې شخړه او لانجه کې وسلوالو د واده زلمی وژلې او د واده خوشحالي یې په غم بدله کړې. د پاړیپوري تھانې پولیسو سره د درج شوي رپورټ په اساس دغه پیښه د خیالي په ورځ د چغلپوري عنایت ګړی په ملک ساد ټاون سیمه کې مخې ته راغلې ده. ریاض نومیتن پولیسو ته په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د جمعې په ورځ د هغه د زوی عابد واده او په دغه واده کې د هغه د زوم او د عابد د او خرور شمس الرحمن د ښځو منځ کې په موبایل فون ویډیو جوړوله. ریاض وایي کله چې د هغه زوی عابد د خپل او خرور شهزاد له ویډیو جوړولو منې کړو نو اوخې په خفګان د واده له ځایه ووتلو او د واده په سبا چې کله د واده زلمی عابد د خپل ګاډي سمولو لپاره مصري خانې ته روانو نو په لاره کې پرې شهزاد د خپلو نورو دوه ورونو په ملتیا ډزې وکړي. پولیس وایي په دغه ډزو کې وړومبی شهزاد سخت ژوبل شو خو وروسته چې روغتون ته ورسول شو نو دغلته یې د زخمونو توان ونه لرلو او ساه یې ورکړه. د عابد د مړي کور ته رسیدلو سره سم د هغه په کورنۍ کې جوړ شوې خوشحالي په غم بدله شوه او د هغه د واده دپاره راغلي میلمانه د فاتحې په مراسمو بوخت شول. په دې وروستیو کې په پېښور او خواوشا سیمو کې د ودونو خادو په موقع په موبایل فون د ویډیو جوړولو په سر شرونه او نښتو کې اضافه شوې ده او تیره میاشت هم په پاړیپوره سیمه کې دغسې یو جنجال شوی چې په هغه نښته کې 7 تنه ژوبل شوي وو. تر دې وړاندې د پېښور په بالامړی سیمه کې هم د موبایل فون د لارې په ویډیو جوړولو د 2 ډلو ترمنځ نښته کې 3 کسان ژوبل شوي وو. دوستانو دا خبر تر همدې ځایه و. که غواړئ چې تاسو د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر وساتو او تاسو ته معلوماتي تاریخي او اسلامي ویډیوګانې جوړې کړو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خان کلیک در سره خامخا سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ هره ویډیو تاسو ته په اسانۍ او زر تر زره ملاویږي. د ځان خیال ساتئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.